د رزلټ ټي وي د طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو، نن زه تاسو سره لږې شان خبرې اترې کوم په موجوده حالاتو باندې. څنګه چې زمونږ روانې چارې سلسله ده او په هغې کې موږ په مختلفو حوالو باندې تاسو سره خبرې اترې کوو. نن زه یوه خبره ستاسو نوټس کې راولم، خو تقریبا نوټس کې ټولو شته دی، خو بیا هم مسله ده او زه په هغې باندې خبرې کول غواړم. نن سبا د تیلو مسله ډېره زیاته شوې ده او په دې کې د خلکو ډېرې زیاتې مسلې چې کومې دي نو هغه په ځای باندې ولاړې دي او دغه شان مسلې حل کېږي نه، او دغه شان سپیشلي په دې کې چې کومه د ټولو نه غټه مسله ده نو هغه مریضانو سره. اوس تېر ورځو کې مې پرون غالبا یو ملګري سره خبرې اترې کولې، نو ما ورته یې څه پوزیشن دی، هغه ماته یې پوزیشن دا دی وروره چې تیل نشته او د تیلو په وجه باندې مریضانو ته غټه مسله ده، او که زموږ عام ګاډي دی موږ مریض نشو وړی، دغه شان که زموږ امبولانس دی هغه هم کار نه کوي، مسلې ډېرې زیاتې دي. نو په دې حواله باندې هغه ملګری زموږ د شیروان هارون رشید چې یو ډېر ښه سماجي کارکون دی، یو ډېر ښه ملګری زموږ ډېر تکړه کس دی. هغه چې دی نو هغه خپله هغې یو امبولانس هم دی، هغه امبولانس کې هغې دغه شان مریضان وړي. هغه ماته خبره کوله وي تېر ورځو کې یو مریض دپاره چې موږ تیل کتل نو هغه لویه مسله شوه چې هغه امبولانس غریب ګرځېدی امبولانس والا، کله یو پمپ ته ځه او کله بل ته ځه کله بل ته ځه، مسله حل نه شوه. بیا دومره پورې شو چې لږ ډېر تیل یې واچولو، خو چې بیا د بل مریض خبره شوه، هغه مریض په چې هغه په ډېر په ګرانه باندې هغه تیل پیدا کړو چې راغی او مریض روان کړو. دومره ټایم پې تېر شوی چې هغه د شیراغون نه را روان شو، دغه منځ کې خوړ غاړه ورته موږ وایو، دغه ځای کې یو مدرسه ده چې هغې ته راورسېدو نو هلته کې په حق ورسېد هغه زنانه. نو دا مسلې ډېرې زیاتې دي. هارون رشید ته ما ویل چې یاره که په دې باندې داسې هم کولی شي چې موږ ته په دې باندې باقاعده ویډیو راولېږي. خو زه یو خبره دا کومه چې دا مسله چې کومه ده د تیلو ته، دا یوازې د هارون مسله نه ده، دا یوازې زما مسله نه ده، دا د ټول ملک مسله ده. او په دې باندې که موږ سوچ وکړو نو په دې باندې دا نه چې حکومت نه دی خبر، دا نه چې ضلعي انتظامیې ته پته نشته، دا نه چې زموږ کومې ادارې دي هغې ناخبره دي. په کار دا دی چې د دې څه حل راویستی شي. که چېرې تیل ارزان شو نو د هغې نقصان دومره وشو چې لکه پرون ما یو ویډیو کته چې دا پټرول پمپ دی د پېښور او په هغې کې چې دی نو په 155 روپۍ باندې لیټر میلاوېږي. نو که چېرې دوی موږ ته ارزان هم کړل، مثال هغه ریټ ښه شو، هغه 70 روپۍ شو یا 72 شو یا 75 شو یا 80 شو، خو چې اوس هغه په 155 په 160 باندې او په کومه طریقه باندې میلاوېږي، دا بیا ډېره غټه مسله ده. شان اسف هم روانو تېر ورځو نو هغه ماته وایي چې یاره یو ګنټه خو ما په مردان کې په پمپ کې تېره کړه، ډېر په ګرانه باندې هغه تېل میلاو شو، هغه بیا زه نوښار ته لاړم. نو زه وایم چې حکومت له په دې باندې فوري طور ایکشن پکار دی، په دې باندې خبرې اترې پکار دي چې دغه شان دا مسله تیلو حل کړي او د خلکو چې کوم مشکلات دي په هغې کې نوره اضافه ونه کړي، نو یقینا چې دا مسلې به حل شي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.